بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن کنسولیډیټ وایو په ډیټا ټیپ کې. د دې څه مطلب ده؟ ساړی سوي دي لکه چې لږ معلومیږي که نه؟ ښکاري خو نو کنسالیډیټ ته که تاسې لږ داسې ځیر سئ نو داسې څلور درې طرفونه غشی د دې یوه سرې علامې ته مطلب خلاصه یې معلوموي، د شي خلاصه معلوموي. راځو عملي کار ته به کومه نو تاسې به انشاءالله وګورئ. فرض کړئ یو ساختماني شرکت ده چې د هغه د یو مارکېټ ټیکه یې نیولې ده او په هغه کې چې شي استعمالیږي آیټمز، بیا د هغه کوانټیټي او سره د هغه یونټ پرایس، د یوه قیمت او ټوټل. دې کې سیمټ لګیږي، وسپنه پکې لګیږي، خښتې پکې لګیږي، ریک کې لګیږي، تیږې پکې لګیږي چې ورته استعمال کړو، سټون به ورته استعمال کړو. ښه بس د نور هم ډېر شیان پکې لګیږي، خو دغه بس د موږ او تاسې ځان به پوه کوو. ښه په دې دا فرض کړه د اولې میاشتې حساب ده چې دوی کار په شروع کړی. سیمټ که فرض کړه پکې ولګېدل 1.5 سل بورۍ، او وسپنه پکې ولګېدله 1 ټن فرض کړه، او خښتې پکې ولګېدې 12,000 فرض کړه، او ریک پکې ولګېده 100 ټېلې، او تیږه پکې ولګېدله څومره، او بیا زیاته پکې لګېږي که نه 1.5 سل ټېلې، او په اوله میاشت کې خاص هم استعمال اکثره د تیږې وي. بیا دغه سیمټ یوه بورۍ فرض کړه په 300 افغانۍ ده، وسپنې ټن فرض کړه په 40,000 افغانۍ ده، او خښتې چې دي په 4,000 افغانۍ باندې زر دانې دي. هلته موږ زرو نه خو زرو حساب نه ونه لیکو که نه، 4 افغانۍ. او ریک چې کومه ده فرض کړه په 1100 افغانۍ ده یوه ټېله، او تیږه چې ده دا فرض کړه په 1300 افغانۍ. ټوټل یې معلوموو مساوي 1.5 سل ضرب یونټ پرایس. دې ټوټل به معلوم سي او ښکته به یې هینډل کړو. دا د اولې میاشتې حساب و. کنټرول سی کنټرول پلس وي دا د دویمې شو، دا د درېیمې شو. فرض کړه دریو میاشتو کې سرته ورسېده یا په 4 کې ده. بیا به راشي د دویم شیټ دلته به یم پیسټ کړي. دا مې تر ډیلیټ کړه، دا مې انتخاب کړه. اوس دلته موږ ته دا معلوموي چې په ټوله پروژه باندې سیمټ څومره ولګېدل، د وسپنې څومره پیسې سوې، همدا رقم د دې نورو همدغه ټوټل به ورته انتخاب کړي. را به شي ډیټا ته او کنسالیډیټ باندې به کلیک کړي، او په دغه شي باندې به کلیک کړي، یا په دغه ځای کې کلیک کړي، لاړ به شي د اول شیټ ته د اولې میاشتې حساب. خو د هر څه نه مخکې به کریټ لینکس ټو سورس ډیټا دا به اول انتخاب کړي. دا به تر څو لرې کړم، بیا به دلته کلیک کړم، هغه مې فعال کړ، راځم اول شیټ ته، او دا د اولې میاشتې حساب د انتخاب. ښه ټاپ رو لیفټ کالم باندې وپېژنه، بیخي صحیح ده. ټاپ رو آیټمز کوانټیټي، او لیفټ طرف ته موږ نومونه ورته لیکلي دي. دا به ایډ کړي. دویمې میاشتې ایډ، درېیمې میاشتې ایډ، څلورمې میاشتې ایډ. کوم تر ډیلیټ کړه انتخاب کاو ډیلیټ. اوکې بیخه دلته جمع یې کم او سطحې ته معلوم کوئ. موږ تاسو جمع په کار ده. اوکې به کې د ټوله مجموعه دغه دومره سیمټ په ټوله پروژه کې استعمال شوي دي، د دومره افغانیو وسپنه، د دومره افغانیو خښتې. موږ داسې فرض کړئ چې د هرې میاشتې دغومره مصرف شوی، که دا تغیر خوري. تاسې باید دلته هم په دې جمع باندې ورته کلیک کړئ چې د هرې میاشتې څومره حساب ده. دغه رقم د وسپنې د اولې میاشتې تاسې که تغیرات کې راولئ، د لینکس څه فایده وه. دلته فرض کړه په دویمه میاشت کې 3 ټنه وسپنه ولګېدله، په دې بله میاشت کې 2. صحیح چې اوس راځو ګورئ
وسپنه وه دلته وګورئ حساب بدل شوی دلته بدل شوی هغه د لینکس فایده وه او دا د کنسولیډیټ فایده وه چې تاسو دې ځایه دغه خلاصه جمع د هر یو ځان ته درته معلومه کړه بیا راځو وټ اف انالیسیس ته په دې کې کار کوو سیناریو منیجر باندې زه د دې لپاره دغه شیټ ډیلیټ کوم او راځم د بل شیټ ته دا هم ډیلیټ کوم او دې شیټ کې زه اول انتخاب کوم سیناریو منیجر دا په صرافي کې به کار راځي څنګه به کار راځي فرض کړه ډالر ریټ یورو ریټ دینار ریټ درهم ریټ صحیح څه کلدار هم دې موږ تاسو نه کېږي که نه ریټ دې ته لږ داسې ډیزاین میزان سره ورکوم چې تاسو ته ښه معلوم سي بولډ کوم یې هم او داسې کار کوم چې د یوه حجره بله هم سره انتخابوم او ورته هم چې دې ته بارډر هم ورکه او بولډ هم که دغه لیکل بیا دغه ځای کې ورته لیکم افغانۍ دلته خلک تنخواه په افغانیو کې اخلي که نه افغانستان ده نو دا ورته انتخابوم فارمیټ پرنټر پسې رااخلم دغه ته هم دغه سټایل ورکړه بیا دلته کلیک کوم ورته لیکم پاس ډالر دي که نه ډالر لیکم هلته یې ریټ دلته څومره تر جوړېږي هغه ورته لیکم یورو دینار درهم او پاکستاني روپۍ څو فرض کړه بیا دغه سټایل ورته وایم چې داسې کار وکړه په دغو باندې هم خلاص راځو دلته مساوي افغانیو نه چې ډالر جوړو څنګه کوو افغانۍ تقسیم ډالر ریټ مساوي افغانۍ تقسیم یورو ریټ مساوي افغانۍ تقسیم دینار ریټ مساوي افغانۍ تقسیم درهم ریټ مساوي افغانۍ تقسیم دغه به داسې انتخاب کې دواړه را به شي ډیټا ته وټ اف انالیسیس کې به سیناریو منیجر باندې کلیک کړي د هغه نه وروسته به راشي ایډ ته یې څه تاریخ نوم ورته لیکي ته تاریخ ورته ولیکه نن تاریخ د 18 د یا داسې که د دویمې میاشتې 18 تاریخ او 2019 دا دغه ورځې ریټونه دي اوکې که ریټونه چېرته لیکل کېږي دلته به راشي اول دلته څه لیکلي ډالر که نه ډالر ریټ به ولیکي چې یو ډالر فرض کړه په 80 افغانۍ ده بیا به ښکته لاړ شي دویم یورو فرض کړه یوه یورو د 98 افغانۍ برابر ده فرض کړه او یو دینار چې ده د 225 افغانیو برابر ده کویتي دینار ښایم نور دینار هم شته درهم چې کوم ده د 1800 افغانیو برابر ده او له یوې کالدارې نه څه جوړېږي 0.2 فرض کړه 620 کې شاوخوا د 15 داسې وي اوکې بیکې ښه اوس درته چې دغه ورځې ریټونه درته وښیم دلته نو زه ورته وایم چې شو فایده یې شي سو اوس یو کس تنخواه واخیسته صرافي ته راغی درته چې ما دومره تنخواه واخیسته دا افغاني راته بدلې کړه فرض که واخیسته 15,000 افغاني تنخواه واخیسته انټر کړه لنډه طریقه ده څه غواړې ډالر غواړې یورو غواړې دینار غواړې درهم غواړې که نه کلدارې غواړې په یو وار دا نه چې مثال بیا ته ودرېده درهم ته حساب وکړم ته ودرېدې ریالو ته دې حساب وکړم ته ودرېدې بلې کرنسۍ ته دې حساب وکړم نو په یو وار در خلاص وي بل کس راغی هغه تنخواه واخیسته معلم صاحب 8000 افغانۍ تنخواه واخیسته یې جګې سوې ماشاءالله سوي دي 119 ډالر شاوخوا تر جوړېږي او دومره یورو دومره دینار او دومره وغیره وغیره کویت ته لاړ نه صحیح ګوره
اوس هم ورپسې ګدیم نو بل ورځ یو کس رالېږلی دی دغسې رالېږلی چیټي نیولی او رالېږلی دی. ښه نو دا و د تاسې چې شي وټ اف انالیسس. خو دې کې څه نور کار هم شته. د سبا ورځې ریټ که زه دې انتخاب هم نه کړي پروا نه کړي. سیناریو منیجر ته به راسې او ایډ باندې به بیا کلیک کړي. د بلې ورځې تاریخ د دویمې میاشتې 19 تاریخ 2019. اوکې د هغې ورځې ریټونه پکې ښکاري. فرض کا افغانۍ چې ده دا جګه سوله نو دې نه شپږ افغانۍ جوړېږي او له دې نه 88 جوړېږي چې یوې یورو نه او له دې نه بیا 220 فرض کا افغانۍ جوړېږي له یوه دینار نه. له دې نه 18 او دا چې افغانۍ جګه سي نو څنګه به سي ښکته به راځي. دا فرض کا یو او اوکې به کړي. ښه د کومې ورځې د 19 تاریخ ریټونه وښیم وښیه. تاسې ګورئ ښه ریټ کې چې موضوع پکې غلط شوی نه یم چېرته. کلدار رشدي له 8000 نه جوړېږي 12900 څه له پاسه که نه. اوس راځو د دې بلې ورځې ریټونه چې موږ جګ کړه ریټونه څومره فرق یې راځي. ګوره 14000 ته ورسېده او دا نور هم دغه رقم چې اضافه سول ډالر. چې افغانۍ جګه شي نو ډالر به ډېر تر جوړېږي که نه دغسې. که ډالر جګ شي افغانۍ به بیا سره لازم ملزوم دي. ډیلیټ د کومې ورځې که ډیلیټ کوي انتخاب به یې کې ډیلیټ. که تغیرات کې راولي فرض کړئ ورځې نیمایي کې ریټ کې فرق راغی فرض کړئ د 19 تاریخ ایډیټ باندې به کلیک کې بیا وکړئ که راشه دغه ځای ته ریټونه بدل کړئ بیا پسې وکړئ او سمري خلاصه درته ښیي. مرج ته راځو یو خلاصه ګورم کلیک کړئ باندې یا سیناریو سمري ته وښیم که په یوه ټیبل ریپورټ ورته هم سمري صحیح ده. په کوم ځای کې ته وښیم ورته هم ځای نه درته انتخاب هم وکړې که په نوي شیټ کې وښیم. دا کرنټ ویلیوز دي هغه ریټونه چې اوس هلته پکې ښکاري دلته او دا چې دي د 13 تاریخ دي د 19 تاریخ دلته به د 20 21 22 23 د ټولو ورځې ریټونه درسره سیو هم شول. دغه رقم دا هم تاسې پټولی شئ ښکاره کولی شئ په یو باندې یا دوو باندې کلیک کوئ دغه رقم بیا ټول لیدلی سي. ټول که چا نه پټې یو کس راغی موږ څه ریټونه چې لو پټې که بلې حوالې والا سره رقیبان یي که نه نو بیا داسې تر پټولی هم سي یا یې بېرته لیدلی هم سي. دا سیناریو سمري وه. راځو د مرج څه کار کوي. مرج د بل شیټ ته ورته ځمه او راځم دلته سیناریو سمري ته او مرج په کوم شیټ کې چې دغه سیناریو جوړوي په هغه باندې صرف کار کوي. اوکې بټن تاسې ورته وګورئ اوکې که ورته وایم چې بس دغې ورځې ریټونه راوړه شو که دا صرف هغه ریټونه درته کاپي کوي کوم طرف ته دې وړل خلاص. بیا راځو بل موږ سره داسې فرض کوي یوه سیناریو ده چې داسې یو سیسټم ده موږ سره فرض کوي د چا څه نومېږي نور محمد. نور محمد چې دا څه کاروبار ده څه کار کوي والد صاحب دی څه دوکاندار ده پرچون کې څه ډېر کې وځي غواړي. نور محمد حاجي صاحب چې دا دی ځي ځای نه فرض کا ایران تاجکستان ازبکستان نه هغه راوړي غوړي راوړي. ټیم په څو ده 15 کیلو یې که څو یې ده وایه د کوم غوړي 600 او مومن په څو دي په څو دي 900 800 دي که نه. راځو فرض که دوی لاړه چې راوړل غوړي به راوړي دی که نه آیټمز ورسره په دې کې د کوانټیټي څومره راوړي. کوانټیټي داسې لیکل کېږي ښه چې زه یې بیا تاسو ته هم لیکم یونټ پرایس او ټوټل. نو په دې ځای کې دی دغه غوړي دي فرض که غوړي ته څه په هغه کې ښځه آیل وی کوم څومره راوړل فرض که دی راوړي ټول افغانستان ته یې ورکړي داسې یو شرکت یې ده فرض که نو ټول افغانستان ته چې راوړي کوانټیټي د دې څومره پکار ده په میاشت کې فرض که 8 لکه ډبې یې راوړي. څو سوې 80,000 سوې 8 لکه ورته کمې خو به نه وي که نه صحیح دي که نه د میاشتې لپاره کمې هم دي خو خیر 8 لکه بس دي. یوه دانه فرض که مومن غوړي راوړه د واخیستله په
افغانیو ته بې واړو فرض که په 4,500 افغانۍ باندې دوی خرڅوي فرض که دا هلته واخیسته په 395 افغانۍ باندې ټوټل یې څومره کېږي مساوي دا ضرب ادې سپین ږیرو خبره ساده پښتو کې داسې کمکای حساب نه ده انټرې که څومره سوی اوس تاسې خپله حساب ورته وکړئ زه به دې هغه ته بې واړوم یویز لسیز سلیز زریز لس زریز سل زریز ستیز څومره سوی ښه نایس 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 اوس راځو دا ټوټل چې دلته بیا لیکو دا به زه کاپي کړم له دغه جنرېشن کې غلط سمه خو پیسټ ایز ویلیو فارموله ورته چې مه راوړه هلته چیرې دې واړه سړه داسې یې که ښه دا هلته نغدې په ورکړې اوس چې دی پسې ځي څه کرایه خو هم لګېږي که نه فرض که دی یو جي ته پسې تللی و چې هر چېرې فرض که ازبکستان ته پسې تللی و د ده نه ولګېدې 10,000 افغانۍ د حساب خو دی ورته کوي خامخا چې خو به یې خوړلي وي هغه حساب هم ورته کوي فرض کړئ 15 ډېر خوراکي سړی 15,000 افغانۍ په 2 ورځو کې مو خوړلې ورسره څه کرایه خو به هم د مال پسې هم راځي که نه بلټي ورته یې که څه ورته یې زه به یې کرایه ورته ولیکم کرایه فرض که په دې مال پسې راغله ټیلر په 100 روپۍ نیول کېږي سړی د دغه جنه تر مزاره نه دغومره ډېر نه غواړي 90,000 1 لک ډېرې واخلي 1 لک هغه د کنټینرو په وخت کې به دومره اخیستې 50,000 خوشحاله هم دی چې وړي خو یو پیره یو منډې خلاص خو دا خو ډېر دي که نه فرض که په دغه باندې کرایه راغله 2 لک افغانۍ ډېرې نه سوې بس دي څو دي 100,000 2 لکه صحیح سوې 2 لکه افغانۍ کرایه پسې راغله داسې کمکای حساب موږ هم نه ورته کوو دوی خو به په دې کې اوس کېدای شي که پاکستان ته پسې تللي پولیسو به رانیولي په لارې کې که نه چې 15,000 افغانۍ هغه هم تر باسه دي خدای غټ غله دي او څه ګټه خو به هم کې کوي که نه دوی چې دا 314 لکه که څومره راځي 314 لکه شاوخوا جوړېږي خو دغومره حساب که 314 لکه افغانۍ چې ده بندي کړي دي په میاشت کې دا دوی باسي څومره څه کې وګټي باسي دي په میاشت کې 10 لکه بس نه دي ښه زه 100 به یې کړو ورته تاسې دې خوشحاله یې زما خو څه داسې سر نه په خوږېږي 100,000 سوې 2 لکه سوې 100 لکه سوې غلط شوی خو به نه یم اوس دا ټول جمع کوو دا د پیسو حساب ته سړی داسې ټولو ته خاندي فکر منده ورته دا ټول جمع کوو الټ مساوي انټر دا ټول یې دومره سولې اوس دغه یو ټیم دی په څو خرڅ کړي چې دغه مصارف هم ټول تر ووځي او 100 لکه افغانۍ ګټه هم کې وکړي د دې لپاره راځو که څه هم ساده هغه سره هم کېږي خو راځو دلته هم اوس کولی شو را به سئ ډیټا ته به دې ټوټل باندې به کلیک کړئ ډیټا ته به راسئ او واټ اف انالیسس کې به ګول سي ګول یې هدف ته سی کې تلاش دی او هدف ته موږ ځان رسوو نو په دې سیټ سیل کې به تاسې دغه حجره انتخاب کړئ صحیح سوله دا مې 2 وارې انتخاب کړه یې ښه به یې لرې کړو بیا به زه پکې کلیک کړم بیا چې کوم دا ټو ویلیو کې به دغه عدد ولیکئ 318 بیا څه دي 22 0 ښه په دې بل چې بای چینجینګ سیل کې به کلیک کړي او د یونټ پرایس به انتخاب کړي او اوکې به یې کړي 309 یې باندې به یې خرڅوي نو دوی څومره زیاتی کوي داسې فکر ورته وکړئ 315 باندې اخیستي و که نه په څو یې چې خرڅ کړي ټول مصارف تر وځي 309 څو افغانۍ اضافه سوې 2 دا کاڼي خو ګوره که نه ځکه بس کله ذهن زول نه ورېږي دغه ته چې کله زه اکثره دغه چې ته ورسېږم د حساب زه کوم کمپیوټر ته یې کله کوم اکثره وخت یا نورو شیانو ته یې کوم ګوره 100 لکه افغانۍ کرایه ته پسې زیاته کړم څومره یې زیاته کړم ته وایه 10 لکه کرایه کم درته ایله به 10 روپۍ فرق هم نه کوي
او دلته چې په روپۍ کې روپۍ ونه ګټو که روپۍ کې نه وي که نه لس خو دې ګټو مناسبه ګټه ده د غټ تجار لپاره 2.2 په سلو کې 2 روپۍ مطلب دلته دا خبرې نشته ته خفه نه چې تاوالي صاحب پر غټ تجار نه داسې نوم دلته ګوري د دوم ډېر په وخاندل که نه بس د دغه عمره خان نور درس به بیا بله ورځ وایو و داسې نه چې بیا نور محمد هغه رانیولی څه نومېږي